او دویم فریق کفایت لري وغیره دا د دې په منځ کې وه د دې په مابین د جیداد د خرید و فروخت تنازع وه چې دا په عدالت کې زیر سماعت ده د څو میاشتو نه او په دې څیز کې چې څومره پورې هغه د شیطاني هغه سوچ خبره ترې مونږ کوو او کم پکې دا د اوړنې روړنې وي نو دې کې مزید د انتهایی خون خرابې خطره وه د دې د بچ بچو او د فیصلې دپاره شیرخان حاجي صاحب انجینر عمران وحید الرحمن اسحاق حاجي صاحب ملک گوهر امجد روح الله جانګل حاجي صاحب نعمت حاجي صاحب همایون لا او داسې نور څو ملګري چې د هغې نومونه وانغستی شو دا ټول دوی په مشترکه طور باندې راپاڅېدو په دې کې قدم واخیستو او دغه د هغې د ناستو ولاړو نه دا خبره تره چې څنګه ما مخکې ویلې نه به جوړېده خو کله چې دا اناپرستي ختمه شو دا دواړه په خپلو کې یو بل سره چې کوم دی کېناسته او په څه خبرو اترو باندې د دې اتفاق او امینه راغله الله تعالی زموږ د ټولو حامي و ناصر شه د ټولو د الله خیر او عزت نصیب کړي اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمندو کتونکو د پښتونخوا په ستورو کې صابر جان ستاسو په خدمت کې حاضر دي. د پښتونخوا ستوري همیشه د پاره د خوشحالۍ زیری راوړي او دغه د خوشحالۍ زیری نن د سورزیوالا علاقې ته راغلی یم او په هغې کې دغه د خوشحالۍ دا ورځ ده ځکه چې ډېر د ستړو د وجې نه او ډېر په کوششونو باندې یوه ډېره ښکلې روغه جوړه وشوه. په هغه روغه جوړه کې حاجي جان افضل صاحب د هغې ډېر ملګرو منډې ترړې وهلې. هغه روغه د چا وه او دا مسله په څه باندې وه نو اول خو جان افضل جي صاحب ته ستړي مه شئ یم هغې نه پس به ورسره په دې خبره کوم. السلام علیکم جي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. حاجي صاحب دا مسله دا د څه د وجې نه جوړه شوې وه په دې باندې لږ دې کتونکو ته رڼا واچوه. بسم الله الرحمن الرحیم. چې دا مسله څه وه نو چې دا کومه مسله د دې خلکو وه نو داسې ډېرې مسلې زموږ په دې علاقه کې روانې دي بلکې تقریبا د ډېر حده پورې په دې ټول علاقه کې په ټول پښتونخوا کې په ټولو د رونو د خویندو د رشته دارو ترمنځ دي او اولنې زه هغه ټولو ته دا خواست کوم چې دا کم څه تاسو د دې کیمرې په نظر باندې د دې نه مخکې وکته دا کومه فیصله تاسو اورېده د مشرانو د پولیس کمې خبره اترې تاسو اورېدې نو امید لرم چې په یو ښه سوچ باندې په ښه انداز باندې به دا تاسو نورو رونو ته رسوئ او په خپل ژوند کې به هم دا راولئ او بل ته به هم دا نصیحت کوئ چې زمونږ کم دا د غفلت په خوب باندې اوده یو نو د په دې کې کومه د رور مینه ده کومه د رواره مینه ده کومه د رشتې مینه ده کومه د ګاونډي مینه ده او د هغې نه مونږ غافله شوي یو نو د دې غفلت خوب نه به پاسو او چې څنګه په خپله ګټه وټه پوهېږو خپله مینه باندې پوهېږو د خپل بچي په مینه باندې پوهېږو نو دغسې به ګاونډي ته هم د مینې په نظر ګورو د عزت په نظر باندې به ګورو خپل عزیز و رشته دار ته به هم د مینې په نظر باندې ګورو او زمونږ په دې معاشره کې چې کم یو ناسور چې هغې ته ویلی شي ټوپک کلچر د دې ناسور نه به نفرت کوو او د دې خلاف په یو جهاد کوو او دا جهاد به د خپل ځان نه شروع کوو او د خپل ځان نه به څنګه شروع کوو چې نه به په خپله د ټوپک سره شوق کوو چې دا ټوپک زمونږ عزت دی ټوپک زمونږ غیرت دی او دا ټوپک زمونږ طاقت دی د دې خبرو نه به په خپل هم ځان ساتو او دا به نورو ته هم وایو د دې نه به نفرت کوو. صحیح. حاجي صاحب داسې ویلی شوي چې په دې کې مخکې هم ضمانتونه اخیستې شوي خو بیا وروسته شو کومې خبرې داسې دي چې هغې د وجې نه دا ضمانتونه واپس کیږي بعضې څیزونه بعضې خبرې به داسې وي چې هغه مونږ د کیمرې په ذریعه باندې وکړو هغه خلک بیا د هغې خبرو نه ځان وساتي کومې داسې خبرې دي؟ د دې نه مخکې مونږ وویلې کله چې مونږ دا مشران په یو معامله کې لاړ شو نو زمونږ د عامو خلکو دا تاثر وي چې زه په خپله جرګه کې داسې سړی کینوم چې هغه زما د مخالف سره روان وي زما د مخالف ته د هغه غوسه کیږي او زما د دې مخالف نه هغه نفرت کوي نو موږ عام خلک وړومبی داسې مشرزان له تعین کو او کله چې داسې سړی ته تعین کې چې د هغه مخکې سره نالګي وي
مخکې سره اختلافات وي د مخکې نه نفرت وي نو بیا د جوړې آثار ډیر کم وي. د دې نه علاوه عمومي چې کله زمونږ په خپله خبره باندې دروغجن یو، په خپله معامله باندې غلط یو او مونږ ظلم کوو، مونږ زیاتې کوو او مونږ غلطي کوو، نو مونږ د هغې دپاره غلطه لار اختیارو. مونږ مشرانو ته مختلف نوازش ورکوو، مونږ مشرانو ته د پیسو افرونه کوو، وله ورکوو او هغه په هغه دغه کې دا به زمونږ غلطي وي، دا به زمونږ زیاتې وي چې دا قبلو. خو دا د عوامو غلطي او زیاتې دی چې هغې دا لاره اختیار کړي او کله چې کم دی په هغې کې دغه خبره اترې راشي نو بیا الله تعالی چې کم دی په موږ باندې رحم نه کوي او چې کله په موږ باندې الله رحم نه کوي نو موږ سختۍ سره تړلی شوي یو او د دغه خبرو د وجې نه دا فیصلې نه کېږي. څنګه چې تاسو تپوس وکړو بېشکه به شوې د دې دواړو فریقینو نه ضمانت اخیستی شوی په دې کې میاشتې تېرې شوې او د دې زه دا ګواهي کوم او زما د ناس مشران ملګري د دې خبرې ګواهي کوي چې وقتاً فوقتاً زمونږ د مشرانو دا فیصله شوې وه چې دا نه کېږي، دا ضمانت واپس کوي. بیا به موږ دا ضمانت ایثار کو، بیا به هم پکې کوشش شروع کو، بیا به دا فیصله نه کېږي او دا ضمانت واپس کوي. خو د هغه واپسی په هغې کې داسې به و چې ډېره غلطي د مدیانو وي چې د هغې موقف ډېر سخت وي، هغې څه نرمي نه پیدا کوي نو د هغې د وجې نه دا توړ چې کوم دی، دا مسله چې کوم دی د توړ اختیاري او جوړ ته نه راځي. نو زه ټولو خلکو ته دا وینا کوم چې مهرباني وکړئ د خپل کور د غم ختمولو دپاره اصلاح پسند مشران دا تاسو ټاکئ او هغې له کلو اختیار ورکوئ او مشرانو ته دا وینا کوئ چې ما په دې جنګ کې به زما بچې قتلیږي، زما لور به بې ستره کېږي، زما مور خور به بې ستره کېږي، بې حیا به د بل بې ځایه به د بل مسلمان بې حیایي کېږي، بې عزتي کېږي. دې دپاره خیر دی که ماله لږ زور هم راشي خو زما کور جوړ کا. عام خلک چې په دغه سوچ شي او مشران په دې سوچ شي چې دا زه کومه فیصله کومه سبا دا مسله زما په کور کې هم راتلی شي نو زه د خپل الله ته غاړه خلاصه کړم او زه د الله د رضا دپاره د دواړو فریقو د ښه او بد ته دې نه ګورم، الله دې زه راضي کړم نو انشاءالله بیا به د جوړ مسلې موږ ته ډېرې اسانې وي او جوړ به پکې ډېر زر راځي انشاءالله. ستاسو د وخت راکولو ډېرې زیاتې مهرباني، خوشحاله راته اوسئ. قدرمندو کتونکو دغه ښکلې شان فیصله تاسو وکته او داسې مشران چې ژوندي وي نو زموږ په کلو کې به دغه روغې لازم کېږي. دوی ډېرو سختو ته غاړه ږدي، ډېرو خبرو ته غاړه ږدي، بس چې هر چېرته اوسئ الله هم خوشحاله ساته، تل بریالي اوسئ. د لوی الله